یو بادشاه چې په ژوند کې هر څه درلود لیکن خوشحالي نه درلود. دا بادشاه د خوشحالۍ په تلاش کې د دنیا ټول پوهان، عقلمندان او دانشوران خلک ټول خپل محل ته راوغوښتل او د ټول په مخ کې صرف یو سوال کښېناوه: زه په ژوند کې خوشحالي او راحت څنګه حاصل کړم؟ وایي دا ټولو خلکو خپلې رایې ورکړې، مشورې یې ورکړې، لیکن بیا هم د بادشاه په ژوند کې نه خوشحالي راغله نه راحت راغله. وایي اخر بادشاه دونې مایوسه سولو چې خپل آس روان کې ولاړ لیرې ځنګله ته ولاړ، دورې خپل پړاو وکړي. وایي دورې چې بادشاه څو ورځې تېرې کړې د لیرې یو جومپړی ولیدله. وایي دا جومپړی څه به یو سړی سهار وختي راووتی، لمر ته به یې کتل، برته به په ځنګله ننوتی. وایي دا تر څو ورځې تېرېدلې، اخر بادشاه ولاړ دا جومپړی والا سره ملاقات وکړي. وایي بادشاه چې نږدې ورغلی چې ورته ویې کتل، هغه داسې درویش غوندې سړی ښکاره کېدی. وایي د هغه پر بدن باندې ډېره معمولي کپړه وله او پر پښو باندې د لرګۍ چوټې ولې، لیکن د ده پر مخ باندې د غم او د پریشانۍ یوه ګونج هم نه وله. وایي بادشاه پوښتنه ځینې وکړه: ستا د خوشحالۍ راز چیش دی؟ وایي هغه درویش په زوره پر وخندل. وایي بیا ورته وویلې چې د دې خبرې جواب به زه ستا په محل کې درکوم. دا بله ورځ بادشاه او درویش دواړه محل ته راورسېدل، دربار ولګېدی. بادشاه پوښتنه ځینې وکړه: زما د سوال جواب راکړه. درویش ورته وویل: ستا ټول اختیارات راکړه. بادشاه ورته وویل چې زما ټول اختیارات یې ستا. درویش حکم وکړ چې یو ضرورتمند ځوان دې پېښ سي. یو څه وخت بعد د دوی په مخ کې یو ځوان حاضر سولو. وایي درویش پر مځکه باندې یو لیکه کش کړله، خو دا ضرورتمند ځوان ته وویل چې د لمر در پرېوتو پورې ستا سره ټیم دی، ته به د دې لیک سدې چې ته در هره ځایه پورې ورسېدې هلته به لیکه کشې، لیکن د لمر د پرېوتو څخه مخکې به تا یې لیکې له ځانه رسوې. که چیرې تا دا وکړو دغه ټوله مځکه ستا سوله. بادشاه سلامت د سمال وښوراوی، ځوان په میدان سو. وایي ځوان چې په میدان سولو، ځوان په دا میدان کې د خپله ځانه سره حساب و کتاب وکړي. خپله ټوله ورځ پر دوو حصو باندې تقسیم کړه چې در ماپښینه پورې به زه میدان وکم، د ماپښینه بعد به ځان ته لیکه کش کړم او برته به د ماپښینه بعد زه بادشاه سلامت له واپسې وکم، خپلې لیکې له به ځان راورسوم. ماپښین سو، دا ځوان چې شاته وکتل د ډېر مزل کړی و او د سوچ د ځانه سره وکړي که چیرې زه د هغه مزل در مازدیګره پورې وکړم زه نور هم ځکه هم لاندې کوی سم. او بیا ده وویلې چې د مازدیګره بعد به زه خپل رفتار بیا د هغه طرف په تیزي سره وساتم او زه به محل ته ځان ورسوم. وایي دی چې در مازدیګره پورې دا منډه شروع کړله. وایي دلته دی د لالچ د هیرس شکار سولو چې مازدیګر دلته خپله لیکه کش کړله. بیا د سوچ وایي چې ما خو ډېره غټه غلطي وکړله. دا ځوان لمر ته وکتل، لمر په ډېره تیزي سره ډوبېدی. وایي دلته د خپل د واپسۍ سفر شروع کړي د خپل محل خواته. وایي دا ځوان خپل رفتار دونې قدر تیز کړي چې د دې رفتار په دوران کې د ده د خوله څه وینه شروع سوله. وایي دلته د سوچ وایي چې زما سره دوې لارې دي: یا به زه د خپل رفتار د هغه ته راساتم چې محل ته ځان ورسوم، یا به زه خپل هار منم چې خپل کور ته ولاړ سم. لیکن وایي دا ته بیا پر ده باندې خپل وایي د لالچ و هیرس وکړي چې یا زه به د بادشاه محل ته ځان رسوم، خپل رفتار یې هغه ته راتیز کړي. وایي چې کوم وخت دی محل ته ورسېدی، وایي د ده در خوله یو غټه چخه وختله او د خپله وینه باقی کړ، هلته ګزار سو. درویش راولاړ سو، افسوس یې وکړي د دا ځوان پر سترګه یې لاس ورتېر کړي او بادشاه ته وویلې که چیرې دا سړي شکر ادا کړی وای او صبر یې کړی وای، لالچ و هیرس یې نه وای کړی، نن به دا ځوان ژوندی وای او دا ټوله شام به د ده وای. بیا ورته وویلې بادشاه سلامت ته که چیرې یو سړی د هیرس پر آس باندې سپوري او خوشحالي غواړي دا قطعا ممکن نه دی. د هر بادشاه په زړه کې دا هیرس و دا لالچ چې د ده اختیارات زیات شي. که چیرې ته په ژوند کې خوشحالي غواړې بادشاه سلامت، ته دا خپل ټول اختیارات پر خلکو باندې تقسیم کړه، نو ستا په ژوند کې به خوشحالي راشي. نو ګرانو کتونکو که چیرې موږ په ژوند کې خوشحالي غواړو، څه موږ ته الله راکړي پر هغه باندې موږ د الله شکر ادا کړو، پر هغه باندې قناعت وکړو، انشاءالله زموږ ژوند به هم خوشحالي او زموږ په ژوند کې به همیشه خوشحالي کور ودان.